السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن موږ راوړی دی تاسو ته یو بل بهترین ایټم د کوم نوم چې دی لایسویټ سرپ. د دې فواید څه دي، د دې نقصانات څه دي او دا په څه کې پکارېږي، د دې ټولو پوښتنو ځواب به تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او تاسو ته به پوره معلومات حاصل شي. لایسویټ یو ډېر بهترین سیرپ دی کوم چې فایزر کمپنۍ جوړ کړی دی. که یو کس خوراک ته زړه نه کېږي او په معده باندې بوجي او د هغې په وجه باندې خوراک نشي کوی، نو دې دپاره دا یو ډېر بهترین ایټم دی او د دې خاص سایډ افیکټ نشته، فواید یې ډېر زیات دي. نو کوم کس چې په معده باندې بوج وي، وجود یې ترقي نه کوي، وجود یې غټوالی نه کوي، وزن یې کم وي او مشکلاتو سره مخ وي، نو دې دپاره لایسویټ یو ډېر بهترین سیرپ دی. یو طرف ته یې پرایس هم ډېر مناسب دی او بل داسې خاص سایډ افیکټ هم نشته او بل د هر عمر کس یې استعمالولی شي. لایسویټ سیرپ د مختلفو فارمولو څخه جوړ دی. په دې کې ویټامین بي کمپلیکس، ویټامین سی پلس، لایسین او ځینې نورې مختلفې فارمولې مشتمل دي. نو دا یو ډېر بهترین سیرپ دی او په استعمال سره یې د معدې د خرابوالي او د نورو مشکلاتو مخنیوی کېږي. همداسې یو کس وزن کم وي، خوراک وکړي او خوراک یې په معده باندې بوج شي او خولې له تروي اوبه ورسره راځي، نو دې دپاره هم لایسویټ سیرپ یو ډېر بهترین سیرپ دی او د استعمال سره دغه مشکل هم ختمېدای شي. که بل وګورو په هر جنرال میډیکل سټور کې په اسانۍ سره پیدا کېږي، ځکه یو ملټي نیشنل کمپنۍ فایزر کمپنۍ دا جوړ کړی دی. نو لایسویټ یو ډېر بهترین سیرپ دی او په استعمال سره یې د وزن زیاتېدل او د وزن د کمی مخنیوی کېږي. همداسې که پرایس ته راشو نو لایسویټ سیرپ پرایس هم ډېر مناسب پرایس دی او په 147 یا په 140 روپۍ باندې یو سیرپ میلاویږي. نو لایسویټ یو ډېر بهترین سیرپ دی او په استعمال سره یې د مختلفو مرضونو علاج کېږي. همداسې که د یو کس وزن ډېر کم وي نو هغه کولی شي چې په ورځ کې 2 چمچې استعمال د دې وکړي په ماړه باندې، او که یو کس ماشوم وي، عمر یې کم وي او وزن کمی وي، کمزوری وي، خوراک ته زړه نه کېږي، نو هغه کولی شي چې په ورځ کې 1 چمچه استعمال کړه. همداسې که د زیات عمر کس وي او هغه هم خوراک ته زړه نه کېږي، معده باندې بوج وي او اشتها یې برابره نه وي، نو هغه کولی شي چې د دې استعمال وکړه. په ورځ کې د 2 چمچې استعمال سره به یې دغه مشکل ختم شي. نو که چاته هم دغه مشکل وي او مسله وي، نو هغه کولی شي چې لایسویټ سیرپ استعمال کړه او دا یو ملټي نیشنل کمپنۍ فایزر کمپنۍ جوړ کړی دی او په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره پیدا کېږي. نو لایسویټ یو ډېر بهترین سیرپ دی. یو طرف ته پرایس هم مناسب دی، په 147 روپۍ باندې یو سیرپ دی او بل طرف فواید هم ډېر دي او کمپنۍ هم ملټي نیشنل ده. نو د دې استعمال سره دغه مشکلاتو مخنیوی کېږي. همداسې که یو چا د وینې کمی وي او وینې کمه وي، نو هغې دپاره هم دا یو بهترین سیرپ دی او د وینې کمي دپاره هم لایسویټ یو ډېر ښه سیرپ دی او د دې په استعمال سره د دې مخنیوی هم کېږي. نو فواید یې ډېر زیات دي او څه خاص سایډ افیکټ یې نشته او نو په دې استعمال سره هم د خوراک چې چا زړه ته نه کېږي هغه ورسره ښه کېږي، خوراک ته به اشتها برابره وي او بل به په معده باندې بوج نه وي. نو دې دپاره لایسویټ سیرپ استعمال ډېر ښه وي. همداسې زیات عمر کسان هم اکثر خوراک نه کوي، د خوراک نه کولو په وجه باندې د هغه وجود یوازې د عمر په لحاظ کمزوري، همداسې نور هم د خوراک نه کولو په وجه کمزورتیا ډېره شي، نو دې د ډېر عمر کس لپاره هم لایسویټ یو ډېر بهترین سیرپ دی او هغه کولی شي چې په ورځ کې 2 چمچو په استعمال سره د خوراک شروع کړي او کله چې خوراک سره ښه کوي نو وجود ته یې مختلفې ګټې رسېږي. نو که چا هم خوراک زړه ته نه کېږي، په معده بوج وي او اشتها یې خرابه وي، نو هغې دپاره لایسویټ یو ډېر بهترین سیرپ دی او دغه استعمال سره به یې دغه مشکلات ختم شي. نو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک او شیر کړئ او چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.